عابد شوی و څه خبره دلته دا د نومبر ښار دی که نه د بیرن مرګو او دلته د بشر د حقونو څلور لارې هم نږدې ده او دا دلته دفتر دی د بشر د حقونو دلته یوه ماده ده د بشر د حقونو دې فراشه که نه اوس کمره ماته راوړه ولې چې دا دغه وکړم دا شی راولم دا د منشن یا ایالت د نورنبرګ ښار دی او دا اوس موږ په داسې یو ځای کې ولاړ یو چې نږدې خوا کې یو زر کلنه زړه تاریخي کلا ده چې د کاڼو نه دا دیوال را جوړ دی هغه ډېره اخوا ده دې خوا نه ده او دا موږ اوس د بشر د حقونو د یو دفتر مخې ته ولاړ یو چې دلته په یو ستنه باندې لیکلې ده 19مه ماده په دې ماده کې لیکلي دي د عقیدې او بیان ازادي او د بیان د ازادي حق او د اطلاعاتو ازادي د بیان ازادي او د اطلاعاتو ازادي دی په پښتو لیکلی دی په نومبر منشن کې د پښتو لیکل او بیا په داسې یو ستنه باندې لیکل چې د مختلفو هیوادونو ژبې پکې نقش شوي دي پښتو لیکل راته پکې ډېر خوند راکړو